السلام علیکم ګران مینوالو هیله لرم چې روغه جوړ به اوسئ. مینوال افغان کرکټ بورډ د پاکستان لوبډلې په وړاندې درې شلو ځلو د ترسره کولو په موخه 17 کسیزه افغان لوبډله اعلان کړله. که تاسو دا ویډیو تر پای پورې وګورئ تاسو به په هر څه پوه شئ چې په دغه 17 کسیزه سکواډ کې کوم لوبغاړي شامل دي. مینوال د پاکستان هیواد په وړاندې درې شلو ځلو لپاره لاندې 17 کسیزه افغان لوبډله اعلان شوې ده. کپتان راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عثمان غنی، صدیق الله اتل، نجیب الله زدران، محمد نبی اساخیل، کریم جنت، افسر زازی، عظمت الله عمرزی، گلبدین نائب، شرف الدین اشرف، مجیب الرحمن زدران، نور احمد، فضل حق فاروقي، فرید احمد ملک او نوین الحق. د مینوال دغه 17 لوبغاړي دي چې پاکستان لوبډلې په وړاندې په درې شروزو لوب کې ګډون کوي. په دغه سکواډ کې مینوال لکه څنګه ستاسو ولیدل حضرت الله عزیز چانس نه ورکړ سوی. مینوال افغان لوبډله به د پاکستان لوبډلې په وړاندې لومړۍ لوبه د روانې مارچ میاشتې په 24مه نیټه ترسره کړي. خپله دویمه لوبه بیا ګران مینوال د روانې مارچ میاشتې په 26مه نیټه او وروستۍ لوبه بیا ګران مینوال د روانې مارچ میاشتې په 20مه نیټه ترسره کړي.